دا ورو سوال کړی دی چې زه الحمدلله ښه موحد یم، دا عقیده مې ده چې علم الغیب خاص د الله سره دی، او د دې طرف ته دعوت هم وس ورکوم د کله چې مې توحید د عقیده پېژندلې ده. خو یو کس راته دلیل بیان کړی ده او راګیر کړی یم، ځکه ګوره موږ بار بار وایو څه وکړئ، علم یې زده کړئ. دلیل یې څه ذکر کړی دی؟ وی دلیل یې دا ذکر کړی دی، وی داسې وایي چې په بخاري کې یو روایت دی او په هغې کې پیغمبر صحابه کرامو ته ویلي دي چې ګورئ په منځه کې ستاسو خشوع، ستاسو رکوع، ستاسو سجدې دا زما نه پټې نه دي، زه ګوره تاسو اینمه د شانه. نو وګورئ د پیغمبر سره د غیب علم شته که نشته؟ بیا دا غریب یې دلته راګیر کړی، د سره خو مخکې څه نشي جواب وکړي، ځکه علم رڼا ده، علم رڼا ده. علم چې د سره یې که نه خبره به د ټوله څه واضحه وي. الجواب د مسلمانانو دا عقیده ده چې علم الغیب د خاص چا سره دی؟ الله سره دی. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله. ځمکه او اسمانونو کې چې څوک هم دي هېڅ چا سره غیب نشي سوی د الله، د الله وي. ها الله داسې کوي چې کله په دې غیبو کې بعضې خبرې چاته وښیي، لکه الله وی الا من ارتضى من رسول. عالم الغیب الله پوه دی په غیبو باندې، فلا یظهر علی غیب احدا، په دې غیب هغه څوک نه پوه کوي الا من ارتضى من رسول. بعض هغه خلک چې الله یې غوره کړي د پیغمبرۍ دپاره، هغوی ته الله بیا د غیبو خبرې بیان کړي، وحي. لکه اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته دا ویلي چې قیامت په ورځ به دا کېږي، دا به کېږي، دا به کېږي. دا د غیبو خبرې وي که نه وي؟ پیغمبر ته چا ووي؟ الله ووي، هته خو په خپله معلومې نه وي. دې ځکې خبره ټوله واپس شوه چا ته؟ الله ته. او پیغمبر ته هم صرف دومره پته ده څومره چې الله ویلي دي فقط. پیغمبر سره هم علم الغیب نشته. واضح الدلیل سورة الانعام کې قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. ای پیغمبر دې خلکو ته ووایه چې زه ګوره تاسو دا نه یم چې ما سره د الله خزانې دي یا زه په غیبو پوهېږم، زه ګوره په غیبو نه پوهېږم. اوس راځو د ورور دې مسلې ده. وی حدیث یې پیش کړی او دا حدیث دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، ابو هریره رضی الله عنه روایت دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فوالله ما يخفى علي خشوع فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم اني لاراكم من وراء ظهري. ستاسو خشوع، ستاسو رکوع، ستاسو مونځ ګوره ما نه پټ نه دی، زه تاسو د شانې وینم، د ملا طرف نه وینم. علماو د دې حدیث په شرح کې لیکلي دي، وایي معنی دا ده چې الله سبحانه وتعالی پیغمبر له ادراک ورکو، طاقت یې ورکو، نو هغه د سټ د طرف نه د صحابه کرام لیدل. او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه ده او د هغه په خصایصو کې ده. دې کې اشکال څه دی؟ دې کې څه اشکال دی چې څوک وایي چې یاره پیغمبر سره علم الغیب دی؟ نو وګورئ هغه به صحابه کرامو نه خبرېدو، بلکې دا خو د علم الغیب مسله نه ده. څنګه د علم الغیب مسله ده؟ معجزه خدا د علم الغیب خبره نه ده، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو داسې نه دی ویلي چې انی اعلم ما غاب عن بصري، زه چې په سترګو څه نه وینمه هغه هم ماته معلوم دي، دا به د غیب ووایي. خو هغه ووایي چې زه تاسو اینمه د شانه. معنی دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه څه ویني چې هغه موجود دی، مشهود دی، لیدی کېږي. دا خو د غیبو خبره نه شوه. تاسو به د خبره رسېږي که نه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شانه څوک کیني؟ څوک کیني؟ صحابه کرام یې. صحابه کرام دغه ټیم کې موجود دي که غایب دي؟ او د هغو خو هر څه ښکاري دي، مونځ کوي، رکوع کوي، سجده لږ ښکاره ده. دا خو د غیبو مسله نه ده. دې ځای کې کوم ځای کې ثابتېږي دې ځای نه چې پیغمبر سره علم الغیب دی؟ دا خو د پیغمبر معجزه ده، د هغه په خصایصو کې دي چې الله هغه له دا طاقت ورکړی دی. په دې کې څه تعجب نشته. او که په دې کې څوک تعجب کوي چې دا څنګه، نو بیا خو د پیغمبرانو دي ټولو معجزاتو ته به وایي چې دا څنګه.
بس دا طاقت الله پیغمبر له ورکړ او داسې د علم الغیب خبره نه چې پټه پناه ده خو صرف دومره ده چې یو سړی په دې سترګو لیده کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په مانځه په دوران کې دا مسله صرف د مانځه په دوران کې ده ګورئ دا مسله صرف د مانځه په دوران کې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مانځه په دوران کې د شا د طرف نه د ملا د طرف نه صحابه کرام لیدو دا طاقت ول الله ورکړ نو چا چې دا دلیل ذکر کړی دی دا دلیل یې کمزوری ذکر کړی والله اعلم